او سلامونه یارانو دوستانو څنګه یې ښه یې حالات ښه دي خیر دی دلته په خپل کلي کې یم او دا زمونږ په دې کلي کې دا ملګري چې کم دي دې ټماټر غونډۍ لګیا دي د دې ملګري سره مې خبره اتره کوله مې دا تاسو چېرته وړئ نو ما ته چې دا پنډۍ ته وړو ځینې مونږ سره خو پنځو منډۍ ډېره نږدې ده نو هغه یو خبره وکړم ما ته وایي چې یاره دلته پې کرایانې دومره نشته خو کمیشن ډېرې زیاتې اخلي نو د دې له وجې مونږ پنډۍ ته وړو هغلته هغوی 20 روپۍ اخلي دلته دي 200 اخلي یار میل دا خو بیخي ظلم دی نو که چېرې مونږ خلک لږ شانتې دا حرص کم کړو که نه او مونږ وایو چې زمونږ دلته دا کلیوال چې کم دا کاروباري خلک دي دوی به د خپل کاروبار نور هم وسیع کړي خو چې دغسې خلک ناست دي پکې او هغوی په وړو وړو څیزونو باندې دونه غټې غټې کمیشنې اخلي لکه 20 روپۍ او 200 روپۍ دا ډېر لوی فرق دی نو دی وایي چې په کرایې باندې خو دونه نه راځي خو ځه چې هغلتې وړو او دلته چې کم دی نو دا لانجه بیا سیوا کېږي او دلته د ملګرو پکې ډېرې ښه خبرې موږ سره وکړي او بله دا چې د ملګري پکې بنګلې هم راغونډې کړي دي دلته مې تا خو چې کم دی نو دا کار دی ښه نه دی وایي نه وایي په دیاړۍ کې خو څه نه پاتې کېږي دا چې پکې وړو نو وایي دا ښه دی نو ځه دا هم ښه ده او 100 ملګرو پکې ټماټر دا دي یوړت یو 100 پکې چې کم دی نو بنګلې یوړې خپل وطن به ګل ګلزار کوو د خیر سره امن چې راشي نو نور به هم هر یو څیز ښکلی شي چې هر چېرته اوسې الله هم خوشحاله ساته تل بریالي اوسېدل وي الله په امان